ملګرو نن تاسو سره خبره کومه د کاناډا امیګریشن د یو بل پروګرام په حواله. اکثر ملګرو به تاسو کوو چې لکه څوک په پټو کې کار کوي، فروټ پیکر دی یا نور دغه په فارم هاوسز کې کار کول غواړي او لیبر چې کوم دي د هغو دپاره. نو دا یو ډېر ښه پروګرام دی، دا تاسو کتی شئ. دې ته دي وایي اګري فوډ پایلټ. ټیک شو، د پروګرام په حواله که تاسو ګورئ نو دا په هغې حواله باندې بیا دې دا ورکړي دي چې لکه څوک اپلای کولی شي او څنګه طریقې کار دی که نه، او دا به چلیږي د دغه پورې فی الحال د کال 2023 پورې مئی پورې. نو دې کې وخت شته که څوک اپلای کول غواړي ستاسو په طریقه پوه کومه چې لکه څنګه دې ته پروګرام ته اپلای کولی شئ. نو اوس دوی دا وایي الیجیبل انډسټریز اینډ اکوپیشن. که دې له مونږ راشو نو دا انډسټریز دا مونږ دلته کتی شو چې لکه په دې کې مختلف انډسټریز دي که نه. cattle ranching, farming, hog and pig farming, poultry and egg production, sheep او دا. نو eligible occupation لکه اوس مونږ راشو نو occupation لکه ما تاسو ته مخکې هم ولیدي چې occupation د دیو دغه چې کوم دی دیو دا کلاسیفیکیشن چې لکه اوس دلته دا NOC نیشنل occupation کلاسیفیکیشن ورته دی وایي که نه. دا ما څو ځله خبره کړې ملګرو ته به یاد وي. نو په دې کې بي چې کوم نو لکه هغه لږ زیات سکیل والی، A د ټول نه زیات سکیلي، بي او سی یا د هغې نه لږ کم سکیلي، او ډي چې کومي دا نو هغه د ټول نه کم سکیل لیول لکه لیبر اکثر په دې دغه کې. نو که اوس لکه موږ ګورو اوس په فوډ پروډکټ میټ پروډکشن کې چې کم دی په دې کې چې کم زموږ سره د دیو NOCs دي یا کم دغه پکې دی اخلي نو ګوره ریټیل بوچرز دی، انډسټریل بوچر دی، فارم سپروایزر دا بیا په بي کې راځي. اوس دا چې دی په ډي کې دا کم راځي فوډ پروسیسینګ اینډ لیبرر که نه. څوک چې فوډ پروسیس کوي یا مختلف قسمه د هغې پیکیجینګ کوي، وزن کوي، لیبر کار پکې کوي، نو هغه په دې دغه کې راځي. اوس که مونږ دا معلومه مخکې ما تاسو ته ویلي چې لکه د یو هیډینګ د لاندې بلا شی نور دغه تاسو د هغې هیډینګ کریټ کولی شئ. لکه اوس که دا مونږ ګورو نو دلته NOC ډي کې که دا مونږ د دې ځای نه دا کاپي کومه زه او دلته راشم نیشنل اکوپیشن دا کلیک کومه چې دا زه وګورم چې یاره دا څه شی دی. نو دلته مونږ دا کتی شو څو ځله ما په دې باندې خبره کړې ده نو چې په NOC باندې سرچ بای NOC او دلته مونږ دغه NOC چې ده دا به زه پیسټ کوم دلته. ټیک شو، بیا چې کله زه سرچ کوم نو دی به مونږ ته وښیي چې لیبررز ان فوډ اینډ بیوریج پروسیسینګ. اوس دې ځای نه بیا تاسو دا خپل دغه راغستی شئ چې لکه دا ټایټلز تاسو د جاب ټایټلز په دې ټولو کې یو کیدی شي لکه ډایري هیلپر شو، فوډ پروسیسینګ لیبرر، فروزن فوډ پیکر او میټ پیکیجر. دا ټول د ستاسو هیډینګ کیدی شي دغه. بیا د هغو مین ډیوټیز څه دي لکه څه کار به کوي دا یې دلته لیکلی دی. بیا لکه څه دی له پکار دی امپلایمنټ ریکوایرمنټ هېڅ هم نشته. سیکنډري سکول ایجوکیشن لکه 12 پورې تعلیم دیوله دی پکار دی. ښه اډیشنل انفارمیشن بیا څه کولی شي ایکسکلوژن کوم چې پکې نه دی ایکسکلود. نو دا ما تاسو ته ځکه وښوو چې لکه تاسو دې مطابق خپل دغه چې دی رزومي او بیا کور لیټر د دې مطابق تاسو خپل تیارولی شئ او په دې کې ول هر یو هیډینګ ورکولی شئ. نو دا ما چې تاسو په دې پوهه شئ. دغه شانتې که بیا په ګرین هاوس کې راځو نو نرسري او فلوریکلچر د اګریکلچر یو برانچ دی. ښه، نو په دې کې لکه بیا کټګري NOC بي والا دي، فارم سپروایزر دي، جنرل فارم ورکر دي، او په دې کې هم ډي ده. نو ډي هارویسټینګ لیبرر. هارویسټینګ لیبرر په پټو کې چې کوم کار کوي په هغې کې لکه دا چې دی فروټ راغونډول شو، تلل شو او کریټونه خېجول، لوډینګ انلوډینګ، کریټونه جوړول، لکه ډېر بیسیک کارونه په دې کې. او په هغې کې چې دی نو دغه تاسو بیا دغه شانتې خپل NOC کې هغه خپل رزومي جوړولی شئ. ها، او بیا لکه په انیمل پروډکشن کې که موږ راشو نو په دې کې NOC بي او سی دي چې هلک ډېر تعلیم د هغو دپاره ده او جنرل فارم ورکر دپاره یې. دلته اوس وایي چې موږ انول هر کال دا ګوره په دې هر یو کې سپروایزر سپیشلایز لاک ورکر دوی چې دوی وایي 50 تنه هر کال دوی واخلي. دغه شان انډسټریل بوچر کې دومره کسان اخلي که نه 14,000. دغه شانتې فوډ پروسیسینګ لیبر چې کوم دي ګوره دا فوډ پروسیسینګ لیبر والا تقریبا 730 دیو اخلي. دغه شانتې دا بیا هارویسټینګ لیبرر چې دي 300. نو هارویسټینګ لیبرر دوی 300 اخلي، دا نور دومره اخلي. نو دا تاسو اندازه لګولی شئ چې لکه دوی هر کال دا خلک په کار دي ځکه دا پروګرام لا روان دی. اوس څه وایي هو کین اپلای. نو دلته لکه اوس دا که تاسو الیجیبیلیټي وګورئ ورک ایکسپیرینس تاسو یو کال خپل ورک ایکسپیرینس په هغې حساب باندې په کوم دغه کې تاسو اپلای کوئ په هغې کې په خپل ورک ایکسپیرینس پیدا کوئ.
eligible occupation کنه دغه occupation چې ما تاسو ته وښول open work permit دا پر ستاسو نه ده how to calculate your hour دا بیا ته full time job کنه نو full time job دی وایي چې لکه 13 دغه چې دی هغه 13 هفتې په 13 غنټې په هفته کې پوره کیږي او دغه شانتي په کال کې 2 غنټې پوره کیږي نه دا تاسو چې د ورځې څلور د هفتې څلور ورځې یا څلور نیم ورځې کاري نو دا دغه پوره کیږي جاب آفر بیا به تاسو لکه جاب ته دلته اپلای کوئ دغه پکې بیسیک ریکوایرمنټ دی کله چې تاسو خپل ریزومي او کور لیټر تیار کړئ نو جاب ته به اپلای نه کوئ ځکه تاسو ډېر شی ویب سایټس دي د هغې لینک به زه په ډسکرپشن کې ورکړم مخکې ما تاسو ته ویلي په دې بله ویډیو کې په کوم کې چې ټرک ډرایوران پکارو او نور خلک پکارو نو په هغې کې ما تاسو ته ویلي دي چې په دې کې تاسو به جاب ته اپلای څنګه کوئ کور لیټر به څنګه جوړوئ او ریزومي به څنګه جوړوئ ښه نو تاسو به هغې ته بیا تاسو ته وښیم چې څنګه به جاب ته اپلای کوئ تاسو له به زه دغه ویب سایټ یې درکړم په بل ویډیو کې کتای شئ چې لکه هغو ته به تاسو ایمیل کوئ او په دغه طریقه باندې به خپل جاب ته اپلای کوئ دی وایي چې فول ټایم جاب نان سیزنل سیزن سره نه کله تاسو جاب آفر لکه وشي نو د هغې نه پس چې دی د هغې نه مخکې دا لینګویج ریکوایرمنټ پکار دی نو لیول 4 تقریبا دا کنیډین لینګویج بنچ مارک لیول 4 چې دی آیلټس 4 برابر دی نو دا به پکې پکاري ایجوکیشنل ریکوایرمنټ په دې کې دونه خاص ایجوکیشن نو نشته تاسو ته کتای شئ دلته چې ای سی ای یا د های سکول دلته د های سکول ډیپلوما نو مطلب دا چې تاسو کله ایوالویشن خپل کوئ د هغه ځای 12مي نو د 12 برابري نو بس هغه څه مسله بیا نشته په هغې کې سیټلمنټ فنډ دا بیا وروسته پیسې دي چې لکه تاسو دلته راځئ دا خبره بیا اپلای فار پرمننټ ریزیډنټ که نه نو دا د هر چا دپاره کو په هر کټګري کې هر څنګه راځي نو دا فارمونه بیا د هغې نه وروسته پیسې دي لکه اول چې تاسو خپل رزومې تیار کړئ کور لیټر تیار کړئ ایکسپیرینس آیلټس وغیره بیا تاسو جاب ته اپلای وکړئ نو کله تاسو جاب میلاو شي نو د هغې نه پس بیا دلته بیا دا نور فارمونه او دا دغه به کېږي دا تاسو ځان له کتای شئ ما ډېر ډسکس کړي دي نو ستاسو ټایم کې نه علم افټر یو اپلای بیا د هغې نه پس څه به ستاسو ته پکاري کم پولیس سرټیفیکیټ وغیره دا پکاري بیا وروسته میډیکل اگزام نو دا ټوله طریقه ده په دغه حواله باندې که څوک راځي نو لکه په دې کې چې دی دغه خلکو ته د کم چې هنر کم دی تعلیم کم دی او پټو مټو کې کار کول غواړي فارم هاوسز کار کول غواړي نو د هغو دپاره یو ډېره ښه موقع ده او که څوک جاب سرچ به څنګه کوي نو زه به دغه دلته درکړم په ډسکرپشن کې چې په کم دغه تاسو جاب سرچ کولی شئ او که څوک وایي چې یاره نور مزید معلومات نو د دې نه مخکنی زما چې کومه ویډیو ده په ټرک ډرایورانو په دغه باندې نو هلته هغو دا کتی شي چې یاره ما لینک ورکړی دی کیدای شي دې کې هم ورکړم چې تاسو خپله رزومې څنګه تیارولی شئ او تاسو خپل دغه څنګه کولی شئ کور لیټر څنګه کولی شئ او بیا به هغې جاب ته اپلای څنګه کوئ مننه